خان محمد هغه کباړ ټولول ده چې د یو بوتل و یو دا اوسپنه یو دا شی به ټولوئ ما نفقه بیا راوړه دلته ما ته بیا راوړه په کرایه کور کې پروت یم بس خلاص یا زه د دې ځای نه یم زه د مزار یم یا تر اوسه پورې د خان محمد په اړه هېڅ معلومات نه دی شوی نه دولت کومک راسره کړی دی نه معلومات شوی چې دا اوس چا مړ کوي چا چیرې غورځولی و بس خلاص ده په چمن کې د خان محمد په نوم یو 14 کلن هلک جسد د چمن له کپټن له دروازې څخه کښته د جلي مدرسې ته مخامخ په مانده کې موندل سوی و. هغه جسد بیا لیویزو د چمن هسپتال ته راوړی او بیا له هغه څخه وروسته د دوی کورنۍ ته سپارلی و. نن یې د هغه کورنۍ د خان محمد له پلار الله د اکا سره ناست یو. اجي ستړي مه سئ. جوړ سلامت ایا صاحب د دغه پیښې په اړه که لږ څه راته ووایاست، پیښه څنګه منځته راغلې وه، ته څنګه خبر سوې او څه وخت خبر سوې؟ زه دا چې قریب 10 بجې وي چې زه هلته کښته یو ځای تللی وم د ده په ګرځېدو پسې ګرځېدم هلته تللی وم د هغه ځای څخه ورو جان یو رالم کور ته هلته خبر شوم چې دلته نفر راغلي دي ولاړ دي هغه دوباره دغه یې راپورته کړه د تلیفون دغه یې راپورته کړه چې و دا یې راپورته کړه چې ومې دوی خپل زوی مې وپېژندوئ بیا د دې ځای څخه بیا ما دې خلکو ته وویل چې تاسې زه خو نه بلد یم تاسې ما هسپتال ته ورسوئ بیا زه یې انډیوال ورسولم هلته ورغلم جسد مې ولیدو چې پروت دی زه چې وروره چې یو وخت کې نفر یې راله سره یې سودوري یو څو خبرې پوښتنې یې راڅخه وکړې زه چې وروره موټر یې راوستی په لاس یې راکړ. حاجي صاحب تا وویل چې یو څوک راغلی یو ځای د چمن د سیول هسپتاله پورې ورسولم ما ته معلومېدی نه، ولې ته د دې ښار نه یې که څنګه؟ یا زه د دې ځای نه یم زه د مزار یم د افغانستان د هغه مزار وې؟ د افغانستان د مزار څخه دا ما ته نه دي معلوم. څه وخت راغلی دلته دې ښار چمن ته؟ څه وخت کېږي چې راغلی یم. یو کال کېږي دلته راغلی. له هغه ځای څخه ولې دلته راغلی؟ خو مقصد را د پلار شو زه چې دغسې رالو زه چې خو نه کېدله کاروبار نه و زه چې دې خواته رالو. د کاروبار د نه شتون له امله دلته راغلی وې. او دا زوی دې دغه خان محمد څه کار کاوه؟ خان محمد هغه کباړ ټولول ده پرسل به په لاس کې پر د اشخالیو به ګرځېده بوتل و یو دا اوسپنه یو دا شی به ټولوئ ما نفقه بیا راوړه دلته ما ته بیا راوړه په کرایه کور کې پروت یم ورور بس خلاص. څو روپۍ د دغه ځګي کرایه ورکوې؟ 15,000. د خوارۍ لپاره یوازې همدا خان محمد و که بل څوک هم شته؟ یا تنها یو خان محمد و. د ورځې څو روپۍ درته راوړې تقریبا؟ تقریبا چې ډېرې به در راوړي ډېرې به راوړي یا به 500 راوړي یا به 600 راوړي یا به 400 یا به 300 یا 200 داسې وخت به راغی چې 250 بیا راوړي دا وخت به راغی 300 بیا راوړي بس دا رقم. په کور کې مې نور د خوارۍ څوک نشته؟ یا په کور کې زه خپله د خوارۍ دا څوک نه لرم. ښه دغه د خان محمد په پیسو مې ګزاره وه خان محمد هم له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې دا ولاړی اوس ما لاس و خوله ودرېدل. ښه په کور کې څو تنه یاست ماشومان انسانان ټوټل څو تنه یاست تقریبا؟ ټوټل نو یارایي به یو 14 نفره. حاجي کاکا د خان محمد په اړه لا یوه بله پوښتنه دا هم لرو چې لږ څه معلوم سو دره کې معلوم سو یا د حکومت له لوري څه مرسته در سره وسول د هغه چا په معلومولو کې چې د خان محمد یې وژلی و یا تر اوسه پورې د خان محمد په اړه هېڅ معلومات نه دی شوی نه دولت کومک راسره کړی دی نه معلومات شوی چې دا اوس چا مړ کوي چا چیرې غورځولی و بس خلاص دغسې کار. په دې وطن کې نور خپل قریبان شاوخوا لرې نږدې؟ ستا په دا شاوخوا کې دي زیاتې او د هغو سره چندانې زه رابطه نه لرم ولې په دې باندې سره د کوره زه نه وځم بس دلته یم په دا خپل کور کې هر سړی خپل غریبي کوي د دغه کور مسؤل یم دلته ناست یم زیاتې بس خلاص. ګرانو کتونکو الله دا کاوو چې تاسو د خپل زوی خان محمد په اړه باندې د مجلس واورید. دوی په کور کې بل هیڅوک د خوارۍ دا نه لري بلکې 14 تنه دي. یو خان محمد و هغه هم دغسې د ظالمانو تر لاس تیر سو او اوس فلحال دوی په کور کې هیڅ نه لري. که چیرې تاسو له دوی سره مرسته کول غواړئ د دغه ویډیو چې تاسو وینئ چې د جلات چوک څخه رالوړ دغه ګیټ دغه تاسو وینئ په دغه د دوی کور دی په 15,000 روپۍ باندې کرایه دی. که د دوی سره د نغدو پیسو له لارې یا دغسې د راسنو له لارې د دوی سره مرسته کول غواړي هغه به د دوی د ټلیفون شمیره موږ ستاسو د ټلیفون پر سکرین باندې کښېږدو. تاسو بیا پخپله له دوی سره هم رابطه کولی شئ چې له دوی سره د نغدو مرسته وکړي او یا د راسنو مرسته وکړي. دغه خو به صحیح حاجي صاحب صحیح ده دغه د دوی کور د چمن
د جلا چوک څخه لوړ بیا چې کوم رنګین چوک دی دغه مخامخ که تاسو وینئ دغه رنګین چوک دی تر هغه چې لږ څه لوړ راسئ هلته بیا دغه څلور بند کانونه دي او بیا په دغه کوڅه کې د دوی کور دلته دغه دروازه ده د دروازې حالت تاسو په خپله وینئ